ایرانی پوځ پاکستان کې عملیات کړي. د تش په نوم نمبر 1 پوځ اصلیت بیا ښکاره شو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځ چې ګلخانان نمبر 1 پوځ ګڼي او پوځ هم ادعا کوي چې د پاکستان ځمکه او هوا د دوی په کنټرول کې ده، خو حقیقت دا دی چې ایران کله پرې هوایي بریدونه او کله هم ځمکني عملیات کوي او دا تش په نوم نمبر 1 پوځ خبرېږي هم نه. تازه خبر دا دی چې د ایران ځواکونو د جیش العدل ډلې یو مشر په پاکستان کې وژلی. د ایران د مهر خبري اژانس د جمعې په ورځ ویلي چې ایراني ځواکونو د جیش العدل ډلې یو مشر اسماعیل شابخش او د هغه ملګري په پاکستان کې د ترسره کړو پوځي عملیاتو پر مهال وژلي دي. په راپور کې راغلي چې دغه پوځي عملیات د دغه هیواد په سویل ختیځ کې د ترهګرو د ځپلو او په ایران کې د وروستۍ پیښو د عملونو د نیولو لپاره ترسره شوي وو. د مهر خبري اژانس په وینا دغه استخباراتي او پیچلي عملیات د اسماعیل شابخش او د هغه د ملګرو د نیولو په موخه ترسره شوي وو، خو د هغوی له مقاومت وروسته شابخش او ملګري وژل شوي دي. په دغه راپور کې راغلی چې د ایران له خاورې باندې دغه عملیات د ایران د اسلامي انقلابي د بهرنۍ څانګې د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.